بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. خلق د تو سے پمخ کے قسم نخوری د پورا دے چه تو سے راضی کی حالان کے کدوی مومنون وای نو اللہ تعالی او دهغ رسول د زیوت حقدار دای چه دوی دهغ د راضی کول فکر وکی. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. آیا منافقان په دې نه دی پوه شوي چې بېشکه شان دا دی چې څوک د الله تعالی او د هغه د رسول مخالفت کوي نو جزا د هغه دادو چې یقینا د هغه د پورا د جهنم یور دی چې په هغه کې به همیشه وي او همدغه ډېره لویه رسوایي ده. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. منافقان ویریږي له دې نه چې په دوی باندې داسې صورت نازل کړی شي چې د مؤمنانو ته د هغه څه خبر ورکوي چې د دې منافقان په زړه نقشي دي. ته ورته ووایه تاسو دغه استهزاء مسخرې کوئ بېشک الله تعالی د هغه څه ښکاره کوونکی دی چې تاسو ترې ویریږئ. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قسم دې کتل دینه پښتنه وکې نو خامخا به ویایي موږ خو یوازې مشغولتیا او لوبې کولې. ته ورته ووایه آیا تاسې په الله تعالی او د هغه په آیاتونو او د هغه په رسول پورې استهزاء او مسخرې کولې؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. عذرنا بهانه ما جوړوي یقینا تاسو د خپل ایمان وروړل نه ورسته کافران شوی کمیش په تاسو کې وې ډاله ته معافي وکړو نو بل ډاله ته بو عذاب ورکو په سبب د دې چې هغه پرشتیا مجرمان وي. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافق سړی او منافق ښځې د دې ځنې نورې څخه دي. دوی د نارواوې حکم کوي او د نیکۍ نه منع کوي او خپل لوسونه د انفاق صدقې کول نه کلک بند ساتي. دوی الله تعالی پرېښوده نو هغه الله تعالی دوی پرېښودل. بېشکه همدا منافقان فاسقان د ایمان د دایرې نه وتونکي دي. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
الله تعالی د منافق سړی او منافق ښځې او ټول کفار سره د جهنم د یور وعده کړی دو په داسې حال کې چې دوی به په هغې کې تل تر تله وي همدغه د دوی د پوره بس دی او الله تعالی په دوی لعنت کړی دی او د دوی د پوره همیشه عذاب دی